یو سړی لړمان دی نیوه، نو ما ته وی چې زه تا ته د لړم اجازه در کومه، لاس کې به نیسي. هغه به لاس کې ګرځو رښتیا ته هم زما لاس یې دمم کو، خو چې لړم یې ووستو که نه ومې لیدو کې وتښتېده. ما ورته وی چې دا ته کیڅ وی، والله که ایسم کو، خالی بسم الله په دې لاس چف کم او لړم ته وروړم، مار ونیسم، د مار خوله کې درته ګوته منډم، خالی بسم الله پې چف کم. تاسو خیال را اوس زمونږ سړی راځي چې ملا صاحب په سر مې درد دی، ملا پې لګیایي، کله یې دې خوا نه راکاږي، کله یې دې خوا نه راکاږي. ټیک شوی وایي نه خو نور زیات شو. مچۍ وچیچي مچۍ ته پې ټول قرآن چف کا، که تا د مچۍ درد لرې کو زما په دا مخ تو که یو زلوکین انجکشن ورته وکړه، معمولي غوندې لږ په دې سرمن کې سړي په سترګو رڼا شي، ته پې ټول قرآن چف کا، آدم به نه لرې کېږي. تاسو خیال را دا ولې زلوکین د انګریز جوړ کړی یو دوایي ده. لړم او مچۍ او مارې وچیچي او زلوکین یو انجکشن ورته په سرمن کې وکړه، سړي په سترګو رڼا شي، درد ختم شي. ته ته قرآن چف کوه، دا درد نه ځي، دا وجه څه ده؟ دوایي وکوئ، په مولیانو یې وکوئ، په میاګانو یې وکوئ، په پیرانو یې وکوئ، وجه څه؟ امام فخر الدین رازي نن نه 900 کاله مخکې تېر شوی، آخر کې دا ویلی دي چې قرآن بحر بے پایان دے، تیرے غوپے میں پکے ہو والے، وہ پدی بحر بے پایان کی میں چرتا د مسقال زرے عمر با یو شیرہ تینکری نوت تے پوئے نیبا مسقال زرے. حافظ ابن کثیر دیر لوئے محدث، علامہ علوسی تفسیر روح المانی، علامہ قرطبی، واما چې د هغې په دې لیکلو هم موږ نه پوهېږو چې دا دې لیکلي څه دي، دا دې څه ویلي. په دې لفظ الحمدو کې دا مخکې به انشاءالله جمعو کې راځي، که ژوندي پاتې شو پته نه لګي. په دې الف او لام کې الحمدو چې بیا الف لام دا کم الف لام، عقل بند حیران شي چې په دې الف لام کې اتیا پانی لیکلی شي. دا کم الف لام؟ الف لام جنسی دی، الف لام عهدی دی، الف لام عهد خارجی دی. دا کم الف لام؟ په دې یو الحمدو خالی دا الف لام. په دې کې به تاسو واورئ چې بسم الله کې دا بې زیر ولې دی، زور ولې نه دی، پیښ ولې نه دی، بسم الله الرحمن الرحیم ولې نه دی، بسم الله الرحمن الرحیم ولې نه دی، بسم الله ولې دی. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله ابل کال زه چې دلی ته تللی وم، په تاناباوم کې د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه او د ده یو ځای خلوتونه، د ده په خلوت چې انګریزانو بم ورغورځولی دی، نو بم د چوکاک د پاسه پاسوړه کې اوس هم پروت دی، خلاص شوی نه دی. 200 کالو تاسو خیال را دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان دی، امیانه یې شاته اچولې ده او پیسې دي په اوس تو نه هغه امیانه یې تېنه غل وواله، چې غل ترې وواله نو ده ورپسې وروسته هم نه کتو، بس روانو لاړو کور. اوس موږ نه چې غل امیانه یې ووایي، خو په جوماتونو ګرځو چې وروڼو فلاني ځای نه راغلی وم او غل رانه دغه ځای ووالو او واسکټ هم داسې سټل کړی سیرلی غوندې دغه ځای رانه ووالو 8 روپۍ رانه وویست.
मतलब دی چې اته شلې وای نو یو اتیا خو به څوک درکړي که آسان چل دی. نو صاحبه حاجي امداد الله ورپسې هم نه کړ بلارو کور غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال بالکل ټولې لارې پې بند راغی د حاجي امداد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې وخلقه دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو دنیا بند کړې چغې دي مالې خلق راووته څوک ظالم دی وی یو سپین ږیری ظالم دی په دې کور اغلوس وی اوس په ایمه وایي چې تاسو مې چې اغلا کړي او کور مخې ته ورته ظالم اواز وکړي څه به کوئ ورته وایه که نه ماما ږیره به دې ورته خوله کې نیولي او ورته به هیړېږي دا استاد انسانیت امتحان دی. حاجي امداد الله ته خلکو ویل چې لاندې څوک سړی چغې وایي چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راښکاره شول بچیه ولې ویل و ظالمه دنیا دې را باندې بند کړې ده ویل ښه ورېږه چې در کوش را کوش شوی وی څه چل وی تا نه مې د امیانۍ والده دا خپل امانت دې واله خو لا واته کوله وکړه هر طرف ته چې ځم دیوال دی لار را باندې بند حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیه زما دې په خدای قسم چې تا څه وخت کې امیانۍ له کړچ ورکو که نه او غوسه دې کړه نو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په همغه وخت کې رکې ووایي چې خدایه دا ما دله وربخلې ده دا ما وربخلې ده نو ما در بخلی شاید بیا زه څنګه واپس والم و لارې را باندې بندي زه ویل الله دې لارې درته کوله وکړي بس را روان شو لار ورته کوشو شم یا نه یو اوبه کیسو دو عزیزانو عرض میں داو چې دا هغه عظیم انسانان یو انګریز په یو مولا سوال وکړو چې شیطان د څه شي نه پیدا دی هغه ورته ویلي چې زه څه خبره یو مولا ولاړو هغه ورته ویلي چې شیطان د اور نه پیدا دی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار د خالص لمبې د اور نه شیطان پیدا نو پادری ورته وایي چې ملا صاحب شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف وشو ټوله دنیا تباه کړه او اور ته لاړو نو خدای سزا څه ورکړه دې شیطان خبرم دماغ کې رااله په کار خو دا و چې شیطان له څه سزا ملو شوی وی که نو سزا والا څه ملو شو اور سره ملاو شو بس خبره خلاصه شو ملاریان شو چې و بیړی خرکشه دا څه وی یو امي سړی ولاړو چې ولاړو هغه داسې د کچه دیوالو د هغې نه یو دومره چم راواغستو او دا پادري په دې ځای وویشتو چې ویشتو سرې وینې پې روانې پادري منډه کړه تانې ته راپورټ یې وکړو سړی ونیو عدالت ته یې پیش چې پیش کو عدالت ورته وایي چې دا دې ولې وویشتو دا پادري په دې ویجي دې پادري صاحب یو سوال کړی زمونږ په دې مولا باندې ته ته وایه چې تا څه سوال کړی پادري صاحب څه سوال دې کړی
ما دا سوال کړو چې شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف وشو دا سوال مې کړ عدالت وای دی سړی ته چې د خدا سوال کړ وی چې دا تاسو دی پادری نه وکړه چې تاسو نه پیدا یې تاسو نه پیدا یې وی تاسو نه پیدا یې پادری سي زه خاور نه پیدا یم نو هغه سړی ورته وی چې ما وویشتې په څه شي وی د خاورې په چم وی خو تم خاوره یې هم دې ویشتې په خاورو باندې نو خاوره چې خاورې سره میلو شي هغې ته څه تکلیف وشو چې رالې او راپورټ دې وکړو زه د عدالت ته راپېښ کړم ما په خبره پوهېږم امیان دغه و زمونږ مزداکین څه وکړو یو ملا یو ته وایي بل بل ته وایي مونږ هم پلار چې تا د خدای په تورو اوبو یوړې څه وکړو یو ملا یو څه وایي بل بل څه وایي په دې کار امیان دغه و ملا به چې چېرته لاجواب شو هلته به جواب عوامو کولو د عقل تم خیال راغی تاسو به داسې وکړو ډېس پوسکۍ خبره به یې رابشي ډېره ملا صاحب چې دا اتحیاتو کې د اشهد ان لا اله الا الله څو ځله ویل پکار اوس خبره بیا سپین ږیری یاره جي دا الحمدو الحمدو الحمد د حضرت عثمان ایمان به پیدا کې چې یو سیټ خالی دی هغې دپاره به امیدوار دوه کسه یو امیدوار به د حضرت عثمان دشمن او یو امیدوار به د رشته دار حضرت عثمان به دا کته چې دا سیټ زما دا دشمن ښه چلولی شي او که زما دا رشته دار یې ښه چلولی نو چې دشمن به ورته فټ و په هغه منصب به دشمن کیلولو رشته دار له به نه ورکول خاندان پې راغون شو چې دا ته څه کې دشمنان دې ټول په دې سیټونو ولګول حضرت عثمان ورته وی دا زما د ذات سوال نه دی د قوم د خدمت سوال دی د قوم خدمت زما دا دشمن ښه کولی شي زما دا رشته دار یې نشي کولی نو عرض مې دا و عزیزانو چې څو دا بې ضمیره قوم دی نن به ستا د ملک ولې دا حال اوټونه شروع دي صاحبه په یو کلي کې درې څلور ولاړې خو چې چا سره څوک ګرځي دا بلې ډلې هغه دښمني چې بل سره ګرځي هغه دښمن پلانې هم ورسره ګرځېده هلکه پرېږده ګرځي به خوار شي ستا د پلار باچهي ده څوک به چا سره ګرځي څوک به چا سره ګرځي د سړي زامن خو دا قوم دی نه چې چېرته د سړي زوی منتخب کړي که نه دي دا قوم خو د سړي زامن نه دي نه غواړي یو سړی چې ګورې ځان له یو د مور میړه پیدا کړی او صاحب ورسره ګرځي او منداغو یې کوي دغه وجه ده چې په دې 40 کاله کې د سړي زوی قومي اسمبلۍ ته لا نه روکړي اوس به ستا د ملک قانون قرآن دی یاد که نه به که د سړي زامن د قومي اسمبلۍ ممبران وې یا د سړي زامن د صوبایي اسمبلۍ ممبران وې یا د سړو د زامنو حکومت په پاکستان راغلی وې نو نن به ستا د ملک قرآن دی قانون قرآن دی ولې به ستا د ملک فیصلې چې دی د پیرنګي په قانون کې دی خو دې سلیل قوم بچو دې د سلیل بچو په خلق منتخب کړي دي اسمبلو ته لګي دی بل قهر ته وګوره د صوبایي اسمبلۍ ممبر هم دی او د غلو جمعدارۍ ته هم ولاړ دی په کوواټ کې د قومي اسمبلۍ ممبر هم دی او د دې غلو جمعدارۍ ته هم ولاړ دی دله نق په داسې قوم او په داسې ممبرانو باندې هغه ورځ انګو ته تللی وم وی تاسو ما خدای کباب کا د قومي اسمبلۍ په ممبرۍ د ده خېټه ډکه نه شو چې دا د چوړیانو جمعدارۍ پسې اوس ولاړ دی سره دې چې زموږ عزیز هم دی هغه سړی زمان خدای دې کور وران دا زموږ ملک خو نه دی که او نه دا قوم دی او نه دا خلق څه ضمیر لري او
نه دا خلق سے انسانیت لري نه شرافت. ایمان دا پکار دے ایمان چې نه به عزیزداری کې نه به وطنداری کې نه به دوستی کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه. یو سړي قسم وکړ چېرته اشنا سره یې جګړه کړې وه. ابوبکر صدیق ورته 40 کاله ورته خبرې ما سره یې راغی. حضرت عثمان رضی الله تعالی وی چې داسې قسم نه خوړلی چې خبرې به د یو حین در سره نه کړو. هغه ورته ویل تر مرګه ورسره مه کوه. سړی لیونی شو. حضرت عمر ته راغی چې تباه شم. ابوبکر راته دا ووی، عثمان راته دا ووی، او والله لا اکلم معک حینا. دا قسم مې خوړلی. څه وکړم؟ هغه ویل تر ماښامه ورسره مه کوه، بیا کوه. ځه سړي خیال وکړو چې راشه رسول الله نه تپوس وکړه که د ماښام نه هم لږه معامله لنډه شي. ځکه چې دوست خو ډېر ظالم شي که. حضرت عثمان ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې ورته وایي چې تر مرګه ورسره مه کوه؟ هغه وایي ما سره دلیل هم جي قرآن دی. ما سره وایه راته وشي چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه. هغه وایي چې ما سره دلیل هم قرآن دی. وایه وی الله فرمایي فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون. پاکی د الله لره په وخت د سبا او په وخت د ماښام. دی حین نه د سهار نه تر ماښامه پورې وخت مراد دی. نو ما ځکه وی چې تر ماښامه خبرې مه کوه بیا کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله سړي ته چې زه بچیه زما فتوا هم د حضرت عمر په قول ده، تر ماښامه خبرې مه کوه بیا کوه. نو یو بوډا ته مې وی چې جومات کې هلکه ډېر ناست دی، کور ته نه ځي. ویل انګور نه تنګي، انګور نه تنګي. مال څه وایي؟ ویل که جامې وینځې نو هم وایي چې د سخر مې داسې څښا پوتی جامې دي چې دا ګوګل مې ووایي. مال دا واورئ چې کومه انګور د سخر خدمت نه کوي، د دې انګور دا میړه خوښ نه دی. نو دې میړه ته یې پکار دی چې په وخت پې پړی اچي او لار ور په مخ کې کوي. لار هغه د ابراهیم علیه السلام په سنتو عمل وکړي. ابراهیم علیه السلام تپوس وکړو د اسماعیل د بیبي نه چې سال دی. ویل چې وخت تېري. ویل چې اسماعیل راشي نو ورته وایي چې د کور دا دروازه دې بدله کړه. چې اسماعیل راغی ورته وی چې داسې یو بوډا سړی راغلی او هغه داسې وی ما داسې وی. ویل یو دوه درې طلاقه مې کړي. دا زما پلار و راته وی چې دا ښځه طلاقه کړه. دا ناشکره ده. وخت یې تېرېږي. دې ته پکار و چې ویلی وی چې الحمدلله چې پلار درته وویل چې دا ښځه پرېږده سکند به ترې صرفه نه کوې. ما په خبرو پوهېږي. نن خو پلار چې دی د لو د اوس باندې یادېږي د ښځې دپاره. مور ته دم او کنجره وایي د ښځې دپاره. مور د کمسو نه راکاږي کوڅو ته د ښځو دپاره. نو عزیزانو عرض مې دا و ما ته وی چې انګور نه ډېر تنګ دی. او نو ما ورته وی چې به ناست دی دلته دا قرآن شریف یو ټکی وایه. وی جي ما د الحمد هم پوره نه ده زده کړې. الحمد ای ستا خدای مال بنیاد وباسه د انګور په ځای پېژندلې چې 80 کالو ته د عمر ورسېدو ته الحمد نه ده زده کړې. دا زمونږ د ملک حال. نن ستا په ملک کې خلک کینی دا تبلیغ والا جماعت پسې بد وایي. تبلیغ والا څه کار دی؟ چاته کلمه ټیک کول او چاته منځونه ټیک کول.
کلمه او منځ چې د چا ټیک نه وي د هغه مسلماني ټیکي په ایمان ووایي هغه ته مسلمان هم ویلی شي او بیا د ځمکې په سر دې وخت کې والله العظیم که ښه ډله د دغې نه بله شته خدای دې توفیق درکړي چې دغې سره ګرځئ توفیق خدای درکړي دا نور ټول بکواس دی موږ د خدای په قهر اخته یو په عذاب گرفتار ښه ډله هغه ده چې ستا کور ته ستا ته د خدای دین دروي او ستا کور ته د حدیث د جناب محمد دا حدیث چې دا ستا جومات ته یې راوړي او تا ته یې بیانوي والله العظیم دا هغه حدیث دی چې امام بخاري به په یو حدیث پسې زر میله مزل کول یو حدیث پسې زر میله مزل به نن هغه حدیث ستا جومات ته او ستا کور ته او ستا دروازې ته د دې ډلې په برکت راوړي دې کې به هم خدای له جواب ورکړ دې کې به هم خدای له جواب ورکړ ځوان هلک دی هغه پاسې چې عزیزانو کښېنئ د دین یو څو خبرې وکړي هلک زه خو حیران یم سواد صاحب رحمت الله علیه په لاره روان و یو هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے ساتھ نام رام رام نو ودرېدو نیمه شپه دا شیخانو ته وایي چې خال مې د کندې په مخ ولید خال مې د کندې په مخ ولید جونه دې خوارې شي چې ډېر نږدې خال هندو مې د بت په عبادت په نیمه شپه کې ولیدو نو مسلمان دې خوار شي چې د داسې حقیقي خدای عبادت په د شپې نه کوي تاسو خیال دار نو عرض مې دا و عزیزانو چې عظیم انسانان دغه خلق میاں غلام جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی نن نه 200 کاله مخکې هغه چې مړ شو د هغه تمامه کتبخانه انګریزانو دی کالج ته نقل کړې د میاں غلام جیلانی کتبخانه اوس هم په دې یونیورسټۍ کې پرته ده 12 ورځې په کچرو چلولې وه دومره کتابونه تاسو خیال واخلئ میاں غلام جیلانی رحمت الله علیه ناست درس کوي طالبان انګریزان رااله اوس هم انګریزان راځي 13 ورځو کې صدر ته انګریزان راغلي 100,000 خلک کو ویل چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی ښځو نرو دا بیلکی خره چې دي د دې اړو څه دین ایمان نشته زمونږ د ښځو ایمانونه ورشه په هدیرو کې وګوره په زیارتونو کې وګوره د معتبرو د ښځو ایمانونه ورشه په کلبونو کې وګوره په صدر روډ باندې شاپینګونو کې وګوره دا څه بې غیرته خلک دا د سړي زامن نه دي بالکل سړي زامن هغه خلکو تاسو هم امیان ځان ته وایي عوام څوک چې د علم یو نو څوک چې راته څه وایي هغسې کوو نو مسلمان خو پوزیشن بدای چې دی به صابون وي هر قسم خیرن شی چې ورته راځي دی به پاکوي بیا روان دی په لاره نو نور څه نیک خلک ورته په مخه راغله نو دا خبره یې ورته وکړه
چې یو کم سل قتله مې کړي او یو مې اوس وکړو. توبه وباسم په دې مې پوه کوي چې زما توبه به قبوله شي. هغې ورته ویل بلکل دا مخامخ کلی دی دې کې نیکان خلق اوسیږي هلته لاړ شه د هغې په لاس توبه وباسه الله به هر څه درته معاف کړي. دی چې په منډه هغه کلي ته روان شو نو لاره کې وخت پوره شو. د مرګ فرشته ورته ولاړه وه او روح یې ترې قبض کړ. دی چې مړ کېده نو دا خپله سینه یې هغه کلي طرف ته کړه او اسمان ته یې وکته چې خدایه ما خو نیت کړی او تا ته د توبې ویستو خو توفیق دې را نه کړو. اے الله ته پوهېږه او ستا کار دې پوهېږه. حدیث کې راځي چې دی مړ شه نو دوه قسمه ملایکې ورته راغلې. یو ملایکې د قهر او د غضب راغلې چې جهنم ته یې بوځو او یو ملایکې ورته د رحمت راغلې چې جنت ته یې بوځو. د دواړه قسمه ملایکو پې جګړه ده. د قهر ملایکې وایي چې جنت ته یې څنګه بوځئ اوس هم یو مړ کو راغی. د رحمت ملایکې ورته وایي چې اراده د توبې کړې وه. د دواړه قسمه ملایکو جګړه ده پې. الله ورته وفرمایل چې زه جګړه مه کوئ ستاسو دواړو منځ کې به زه سالسي وکړم. الله پاک منځ کې ثالث شه او د قهر او د رحمت ملایکو ته وایي چې بیانونه تیر کړئ تاسو ولې جهنم ته بوځئ وایي ځکه چې سړي مړه کړي. تاسو ولې جنت ته بوځئ اراده د توبې کړئ. الله ورته وفرمایل چې داسې وکئ چې تاسو دواړې ډلې دا سړی چې د کوم ځای نه را روان دی چې قتل یې کړی دی هغه ځای هم تر ده پورې ناپ کوي او چې کوم ځای ته روان دی د نیکانو کلي ته هغه ځای هم ناپ کوي. نو که د نیکانو کلي ته نږدې و د رحمت ملایکې دې یوسي او که د قتل ځای ته نږدې و نو د قهر ملایکې دې. دا فیصله پروردگار عالم د دواړو ملایکو په منځ کې و. عزیزانو ملایکې په ناپ شروع شوې او هغه د نیکانو کلی یو لیشت الله ده ته رانږدې کړو ټول کلی رانږدې چې ناپوه شو نو یو لیشت دا سړی د نیکانو کلي ته نږدې وخت. الله فیصله وکړه چې د توبې ځای ته نږدې وختو د رحمت ملایکې دي. عزیزانو عرض مې داو چې عظیم انسان اله سره جوړ شي چې هغه ګناه وکړي او بیا پښیمان شي او اراده خدای ته د رجوع